مناقبو کې لیکلې دا کیسه ده چې تر کندو هم شیرینه ده خوږه ده. ګورې دا د یوه داسې چا بیان دی چې څراغ دی د امت نوم یې نعمان دی. وایي کله چې شروع مې کړه درسونه او رامخ شو په دا لار کې تکلیفونه، شپه او ورځ په دغه لار کې مشغولچا سوه، را په برخه بدخوابۍ سوې او ستړیا سوه. که ستړیا ده خوندونه هم پکښېږي، منورې په انوارو ورځې شپې دي. حکایت یو چا د ده له خولې لیکلی چې نعمان صاحب و داسې خوب لیدلی. خوب کې راسم د حبیب پاکې روضې ته، د سلطان دو جهان و مقبرې ته، قبر وکندم بس کښته ورشوسم، په یو داسې نادر کار سره اخته سم. د محبوب د تن ټوټې راټولومه، په یو شي کې یو ځای سره ایږدم. د ښاغلي وجود ټول ټوټې ټوټې وي، قبر غټ وي شاوخوا سره پرتې وي. بس زه ژاړم او سر مې نه خلاصېږي، هم لوند خیشتم په خولو تن مې رپېږي. بیخي وهم وي یو بل له کوم حالت وي، پر اعصابو مې ډېر بوج وي او دغت وي. چې راویښ سوم له خوب ډېر فکري سوم، داسې دنګ سیم د مسجد پر لور رهي سوم. ګډ وډ سوم د دې خوب په لیدو باندې، نو مې هېڅ نه کښېني زړه پر درسو باندې. چې لمونځ وکړم سیده کور ته روان یم، درس تدریس سو راځه پاته سرګردان یم. شاګردان چې مې له حاله خبرېدله، سمدستي به و پوښتنې ته راتلله. هر یوه چې به لیدم نو به یې ویله چې صاحبه دا نو ته مریض یې، کله نه دې تبه ده او نه دې ټوخی کېږي، نه اثار د بل مرض پر تا ښکارېږي. نو بیا به یې موږ ته نه وایه درسونه، بیا دې ولې را قضا کړه کتابونه. اوس الحمدلله شکر جوړ تیار یې، داسې نه وي چې له موږ څخه آزاري. صبر نه سومه د دوی په ډاډګیرونو، نور یې زه کړم مجبوره په غوښتنو. نو مې خپل لیدلی خوب ورته بیان کړي، ورښکاره مې بس علت د خپل خفګان کړي. چې له ما یې پوره خوب واورېدی، کله په یوه خوله په اداب ټول ویله چې صاحب د خفګان نه ده دا خبره، خدای به خیر درته پیش کړي. بختور یو نفر سته په معنا د خوب پوهېږي، دوی عالم ابن سیرین صاحب نومېږي. سمدستي بیا راحاضر کړو محترمه، ستا د خوب معنا به وکړي درته سمه. خو ما نه غوښتل چې دی راسي و ماته، بس زه خپله روان سوم هغه چاته چې دوی ویل په خوب باندې پوهېږي. یم حیران چې به یې څه معنا راخېږي. نو چې ما ابن سیرین صاحب پیدا کړي، خپل لیدلی خوب مې ټول ورته نما کړي. حاجنا په ډېر ادب راته ویلې چې رښتیا دې وي دا خوب لیدلی خپله، نو به تا ته داسې علم رب عطا کړي چې بل چا نه وي میندلی نن سبا کې. سی سبب به د دې دین د لوړولو، د سنتو د ژوندي پاته کېدلو، پر هر علم به دې ښه ډېره قبضه وي، یعنې هر فن به دې سناسه زده وي. بل چې کوم سنت وي دې خلکو هېر کړي، بس یې تش وي له نظر څخه تېر کړي. ها به ستا له برکته ژوندي کېږي، بیا به ستا په علم پوهه تازه کېږي. ستر امام اعظم وایي خوشحالي سوه دا لوی زیری زما ژوند ته نیکمرغي سوه. په دا خوب سره مې ډېر سکون پیدا کړي، درس تدریس مې سم شروع د سره بیا کړي. علمي فقه کې مې ډېره خواري وکړه، زما په زیار پروردګار داسې خپره کړه چې تر شرق هم تر غرب به رسېدلي، چې تر شرق هم تر غرب رسېدلي. هر مسلم انسان یې ګټه ده لیدلي، هم حدیثو پسې تلم تر وطنونو، بس میندلي مې په خوارۍ په زحمتونو. رب نصیب کړه راته ډېر ملاقاتونه د اصحابو مبارکو دیدنونه. په هر علم کې رب پوهه را نصیب کړه، ما هم خپل تروزه تاسو ته ترتیب کړه. دا الحمدلله ځای د افتخار دی، داسې لار سارم چې مل مې کردګار دی. څه خوارۍ چې یوړې ما په دغه لار کې، پاک علاج یې کړي قبولې په دربار کې. چې خالق له چا خوشحاله وي راضي وي، نو تر دې به چیرې ښکلې زندګي وي. ګورې ای د دې ښاغلي مذهبیانو، ولا لار د لار د جنتیانو. که یې سم څوک په مذهب باندې روان سي، په امان به تل له شر د شیطان سي. تل به خیر د لاس هر چا ته رسیږي، په هر ځای کې به په نیک انسان یادیږي. چې دشمن وي د مذهب او مسلمان وي، شرمنده به پر هر ځای دغه انسان. تعلیم الاسلام رادیو.